چای د ګوړې چای دا د یخ دشمن را ورسېدو ترسګون او زبردست چای. خیرن صاحب سلامونه قبول کا د ګوړې چای دلته وړمه. لکه خوله مې ګرمه ده اوس مې په دې ساعت وو. خیرن صاحب دا سټې راتم ګرم ښکاري چې کور کې چپړه خوړل لکه ولې لکه مشران ته پکې ما وړه په دغه چینک کې د بندو ما ستا خو ته تپوس هسې څوک نشته. سیده زه سیده چې په شا ونه ګورې. السلام علیکم نیکا. وعلیکم السلام. د ګوړې چای دروړمه. لکه مسلمانه ده خدای مونږ خو یار په دې مارکیټ کې صرف ستاسو چي ته ناست یو. یخ ته ما شابه تعالی کوه یو پیاله راډکه چې اوس کمه شابه او درانم نیکا را مې وړو چای دا چې کوم دی زموږ دا چای چې کوم دی یو د ګوړې او بل ګرما ګرم چای پوه شوې دا د یخنۍ دشمن دی. هاو دا واخله نیکا را خیر دا چې مړه یخ ته سړیا. پهلوانا تا ته پته شته چې موږ ستا دا چای ولیسکو. او نیکا ما ته پته ده چې موږ چای ولیسکو ولې چې چای خو موږ خوړلی نه شو. نه مړه پهلوانا دا موږ ځکه سکو چې دا د ګوړې چای دی او د جیمي دشمن دی مړه. نیکا یوه خبره مې کوله چې بچی کې تاسو ته 2000 روپۍ کاته جمع شوه. اوې ګوړ هم ګرانه ده چینی هم ګران دی تور چای هم ګران دی هر شی ګران شو دی. که ښه وکړو او نن زما دا 2000 روپۍ راکړې که نه نو ځان او د لیچي دپاره څه سود سودا وکړمه. هلکه پهلوانا مضغوط وم مې څټک نه وهې مرګي ستا لپاره مې پیسې اچوله خو چې څنګه راوخته اول به ته والې. یا نیکا زما خو صرف 2000 روپۍ اټکۍ دي. اوې بیسي به چېرته غټه بیسي او چېرته به راخیږي. زما دا 2000 روپۍ راکړه چې زما او ستا دا کاته واره شي مړه. یه د مسلمان بیا دا بیسي مې ستا دپاره اچوله دومره غټه نه ده خو 2000 روپۍ ده او 100 روپۍ ورځ ورکومه. یا نیکا چې دقه 100 روپۍ ورځ دې ماله راکولی که نه نو زما دا دومره کاته به په تا نه جوړېده. غریبو خلکو تاسو له چې ښه سوچ کې هغه بدې لځي. مطلب مې دا و چې دا 2000 روپۍ بیسي راوخیږي نو په یو ځای به یې دله درکړمه نو څه کار به دې پې وشي. ټیک ده نیکه موږ به څه ووایو نو چې څنګه ستاسو خوښی یم هغه شانتي وکئ. الله کړی ناکام دی. چې ډېر خوند وکړو یاره لږه غریبي پکې راواچوه مړه. دا څه وی نیکه په سالن کې مې غریبي لیدلې وه خو په چای کې مې په اول ځل غریبي ولیده. هلکه پهلوانا چې د مارکیټ دا حالي که نه نو بله ورځ به یې تشه غریبي سکو مړه پرېږده راواچوه غریبي سړیه. ټیک ده غریبي به دلم درکمه نه. دا واخله نیکه غریبي. نیکه زه به دې پیاله پسې بیا راشم او که خیر چې نن هغه بیسۍ والله شي که نه نو څه زور مور پرې راوله چې دا بیسي راکړي ښه. ای د پهلوانا دا بیسۍ ویل نن راشي له پاسه پې کښېنم او سم زور پې راولم یا به دې بیسي راوځي او یا به دې څه نور څه راوځي. 2000 روپۍ دي که نه در به یې کم دله مسلمانه ده خدای په غریبۍ سکو دې پوه نه کړم خو په دې سپېمو کې دې راته ګوتې راومنډلې لکه مړه خو څه به دې لر کېږه ځه لر کېږه مړه زه پهلوانا سړیه په اچي سکو دې پوه نه کړم مړه ځه ټیک ده نیکه واله د ګوړې ګرم او تازه چای. السلام علیکم نیکانو. وعلیکم سلام. پهلوانا رالی رالم چای بس کوي د خیره که نه. اوهو پهلوانا ستا چای خو موږ په سور جنګ کې هم نه پرېږدو ځکه چې نن سبا خو تا ته پته ده چې جمع دی او د پښتنو تور چای ګوړې والا ډېر زیات خوښي. یو پیالې دې راډکه کا اسیم کوپرې والا دی او کوپره خو نن سبا ښه ده چې ګرم یو. یاره نیکه ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې زما د دې چي باره کې او دقه شان یو وقفه په تا جوړومه پوه شوې وې چې د پهلوان چې یو کته او بره خو د دې کته بره نه مخکې یوه خبره بله رایاده شوه چې په تاسو باندې زړې 480 روپۍ دي که هغه وراکړې نو ډېر خوند به وکړي. تاسې وې پهلوانا چې د دې کاتې دې ونه باسې. نه په رښتیا 480 روپۍ د باندې زړې دي خو چې یو پیالې دې بله راډکه کا 500 به شي. د دې شي نه یې ونه باسې خو په مخه جوشي به او شي به مسلمانه کله به یې راکړې دا روپۍ. او پهلوانا تا ته ښه پته ده جنوري فروری او دغه بدله درولي. پهلوانا تا ته ښه پته ده چې کارونه نشته در به کو.
د دې دربکونه ونه باسئ ښه مشر نیکه زه یم تاسو دا جیب وګروئ که نه زما خو دومره روپۍ نه دي پهلوانه مونږ تختونو دربکو او دربکو واله دربکو چه واله دربکو وا دربکو چه اسکې چې مې خواته کېږي نو خو د غریبي له ډکه که غریبي د مسلمان بچه څه کوي موږ د چړکونډۍ ته کېنې دا شته غریبي مې پوره ده په دې مارکیټ کې خو تشه غریبي ده او چې کوم دی مسلمانه ما پکې امیري ونه لیده دا خلک مې غر کوي نوروايي د خپې وباسه السلام علیکم ملګرو په جمع د خیره سره او چې بس کوي که نه وعلیکم سلام پهلوانه ته راغلی چې ولې نسکو 1 2 3 4 5 6 یو پیاله چای راکړه او 50 خالي کپونه که چې د ټولو وشي د مسلمان بچیا دومره خرچه مه کوه دومره خرچه خراب به دي کي پهلوانه راغوږ راویښه کړه دا کم چې ناشې دا تش پړق دی نو به دې کې لږ واچوه زما په دې کې ډېر واچوه ستا په دې کې ډېر واچوه دو په دې کې لږ والله کړی ناکام دی نو په اول ځل مې داسې ګاک ولیدو چای د ګوړې چای دا د یخ دشمن را ورسېدو ترسګون او زبردست چای او پهلوانه چې راوړه که نه مړه یاره یخ دی چې چای وڅښو نیکه واخله دا چې خو نیکه دا راته ووایه چې هغه بیسي راووته که نه لکه پهلوانه دومره خراب قسمت دی که نه مړه ولې د بل چا راووته څه نه مړه دومره خراب قسمت دی هغه پیسې والا وتښتېد د پیسې د ځان سره ویوړې دا څه وی نیکه خو پښتو ویم که نه نور څه ویمه لکه هغه بیسۍ والا وتښتېده نو زما د دې پیسو به څه کېږي خو یاره کاروبار په ټپه ناست دی نو څه دم درکړو ملګري تاسو لږ ناکام وکړئ که نه یاره ښه ټیک هغه عربۍ والا هغه سعودۍ والا سعودي والا نه یې کې هغه پښتن نه یې راته ښکاره شوې ښه یاره په دې دوکان کې خو به مخکې هغه سواد کې بیکې واین والا هغه هلک ناسو او روپۍ به یې ښه په ټیم راکولې دا هغه دوکان نه دی یاره که ولې نه دی حقه دوکان دی خو یاره کاروبار په ټپه ناست دی نو څه دم درکړو ملګري تاسو لږ ناکام وکړئ که نه ای ته الله دې د سره پوه شي نو خوار په هندوستان او خوار په پاکستان یاره چې دا به اخر کېږي څه دغه لږې روپۍ بیا ټولې د خلکو سره بندې شوې چې چینی ګوړه پۍ دا به په څه شي باندې عالمه هی پهلوانه لاړې او غرق شوې یا الله ته په موږ باندې خپل رحم وکړې ها یا لکه پهلوانه دا خور خو بلکل ستا د چی په شان کې راوتی دی په دې کې او ستا په هغه چي کې خواړو فرق نشته پهلوانه چانس دی چانس داسې چل کوه چې دا چینه کوم د دې اوبو نه ډکوه او لږ شانتې خواږه پکې اچوه او په دغې خلکو اسکوه ولې چې دو خو ته د چړ کونډۍ ته کېنولې دا خلک هم د دې لایق دي خو ګوره راګوره چې څوک دې وینني او ورځه پې چانس دی که دا کامیاب شو نو مالامال به شي مالامال السلام علیکم نیکا وعلیکم السلام ورونو پهلوانه په خیرونو چیرته د ډکمه ښه خو به وي یار ټیک شو دا د یخ دشمن چې کوم دی واله د ګوړې بهترین چای دی ها لکه پهلوانه یار دا دې څنګه چای راوړلی یار مخکې به تا داسې چای راوړ یار دا خو داسې ګن راوړلی یار نیکا
دا د هغې چې نه زر دوچنده بهتر دی دا اوس یخ دی که نه په دې کې موږ ډېر شیزونه اچو په دې کې موږ ادرک اچو په دې کې زنجبیل اچو په دې کې شمشه قدرغون چا پتون چا دانا انګ بنګ پټا پټا ټول شیزونه په دې کې موږ اچو نو دا چې کم دی دا چې کم او دوايي زیاته ده دا د صحت لپاره یک نمبر شی دی او بیا ستا په شان کس له خدا یک رسیدي مسلمانه دا ختې ویښتن دي دا په داسې مندران ولاړې مندران چې دا د 2 هفتې اوس کو دا چې او داسې وې پهلوانه کو دا خبره نو دا خو بیا موږ له په ورځ کې 2-3 کپه لازمي راوړه چې دا ویښته مې ترقي وکړي راشه دا واله پیسې تېرول ډېر سخت دي خو خیر زه ګزاره به ورسره کوم پهلوانه ستا هم غریبي ده چې غوټېټې صاحب چیس کوي چیرې ډکه نن د روپۍ نغدي در کومه زبردست نغدې راوباسي نغدي دي دا نه چې کوم دا ګورې دا چې والا وسکه ها والا وسکه خیر سره دا زهر دي څه دي تیرې کا شوند پې ووه زهر نه دي دا چې کوم دی چې کم او دوايي زیاته ده په دې کې چې کوم دی موږ دنیا اوزار اچو یخ دی که نه دا د معدې دپاره او د خېټې دپاره ډېر زبردست شی دی په دې مارکېټ کې خلک وایي اکثر د ده خېټه ټیک نه نو دا چې وله داسې ده داسې یک رسي چې ده مسلمانه چې شپه او ورځ به دې ښایي چې دا چیس کې زه به میږو نه رالم په بینچوت کې دوکان مې سامان راوړم په دې خو به ما باندې بغې ولګولې دا چې به دي سي چې غوټېټې صاحب دا به د باندې یو څو ورځې بد لګي او که خیر چې عادت شوی ورسره که نه نو هم زما چې بس کې بل چاته به اړوې نو او دا خو د صحت لپاره دوايي ده دوايي ټیک ده پهلوانه چې د صحت دپاره ښه دي که نه بیا راوړه صحیح ده او پیسې والا بغیر راځي خو څه وکړو ټیک ده چې غوټېټې صاحب تاله بقایا در کوم ورګه خو په دې کې کوم دی زموږ سپیشل آفرون دی زموږ سره په دې کې موږ یوه پیاله غریبي م ورکوو غریبي مریبي به کس کې نو مسله نشته ښه پهلوانه د دې چې غریبي مه راوړه زبردست تاسو دپاره هم داسې کس پکار و ټیک ده دې پیاله پسې به زه بیا راشم ښه پیالې نه څه ویسه که نه وسکه تیاچی پکې پاتې وسکه ومامونده پهلوانه ویله وستې ومونده اوس یې د دې خوړ نه ډکوه او په دقې خلکو یې خرڅوه خو خیال کوه چې څوک دې وینني زه څوک نشته ورځه دویمه چپیا نه که چې د باندې اوس کومه هلکه پهلوانه پرون خو ستا به دې چکې کریړه راخته دا څه وې کریړه وه پکې او که نه چې دا سنچلو شو ټیک شو نه که یاد مې شو دا داسې چل شی چې پرون دا میخې چې کمې دي دا ما خوړ ته ویستې وې نو په خوړ کې اوبه څکلې پوه شوې نو چې اوبه یې څکلې نو زما د علم مطابق دا کریړه هغو چې کومه ده تېره کړله ولې چې دا میخې خو په اوبو شخوند نه وایي نو بیا چې کوم ده دا په پیو کې راوتې ده نو بیا په دې شي کې په غلطۍ راغله خو انشاءالله چې کور ته لاړم دا میخې نه دي دا به زه پوه کړم چې نن نه بعد به په اوبو باندې ژوند وای او ژوندی کریړې به نه تېروئ ټیک ده زه یو پیاله چای ترې راکړه نه مړه واو دا د ستا دا خبره نه ده دا به زه میخو ته کومه ښه که خیري بېغمه شه دا معمولي خبره ده مړه دا واله چای وسکه ښه ډېر زبردست چای دی هغه ګورم چې دا چای څومره پاتې شو که تش شوی چې ورځم پرې ډاري کړم یا الله بلا واو بچي ورسره نو شکر دی چې وای نه لیده لکه ته دا چای وڅکه او زه د بل ګراک سره پیالې دی راوړم ښه ښه ده زه ورشم پیسې میسې م راوباسه ښه چیپ ګروه هلکه پهلوانه دې خوا راشه وانه که چای دله ډکمه بچې خو دې سړک راوپرېوځي پرون چې د کوم چای راغلی په هغې کې خو مهې راختلی دا څه وی نیکه مهې پکې راختې او کنه مهې پکې راختلی دا مهې چې کوم دی دا خو دغه سړي دا خو موږ داسې چل کوو که نه چې په دیچي کې موږ کچه غوښه اچو میان پکې اچو فروټ پکې م اچو بس د هر سړي خپل قسمت دی چې چاته پکې څه شی راوخت نو تا ته پکې مهې راختې دی دا څه ویل نه دا خو ما په اولنۍ پیر دا خبره اورېده په دې کې دا شیزونه هم راخېږي دا خو د هر سړي خپل قسمت دی مړه په دې کې موږ لوی خرچې کوو دا خو جاپانی چای دی که نه څه به ووایو نو سلام علیکم نیکه وعلیکم سلام پهلوانه ته راغلی چای دې راوړو دا چای مې لاړ خو نیکه نن نه بعد چې کوم دی زما او ستا زوړ حساب ختم بخلي مې درته 90 روپۍ به نغدې راکړې قصې مسلې به ترې نه جوړې صحیح ده که موږ څه ویلي چې تاسو چای راوړی نو پهلوانه
چې دا ذایقه یار څه ډېره خرابه شوه دا ولې یاره خراب نه ده په دې کې موږ اوس ډېر اوزار اچوو یخ دی پوه شو دا اوس چې کومه دوایي زیاته ده په دې کې زنجبیل او قطبلوک او مطبلوک هر څه په دې کې موږ اچولي سکا دا د صحت لپاره ښه شی دی نه مړه هلکه پهلوانه یاره دې ګاونډیانو خو ډېر شکایت راته کړی دی یار وایي د ده په دې چي کې میان ناخېږي یاره دا څه وی دا تا څه کومه قصه شروع کړله دا مړه دوسې ګپ لګی سړی میان پکې نشته نه نو څنګه میان پکې نشته ولې یو کس دوه دېرش شپږ اته دوکان وي موږ یار په دې مارکېټ کې دوی څنګه دروغ ویلی شي یاره شیخه په سترګو ړوند شې ستا د مخې پکې دغه دی مه ټوپونه وهي ته خو ډېر خوش نصیبه یې چې تا ته پکې مه راوختو په بل اوس پکې ماته په پیاله کې دونه چندخ راختې و سم ټوپونه یې وهل اینه چې دا موږ څه وسکو لکه وای نه شي د پهلوان وای نه شي هلکه وای نه شي دا خبره